کاڼي لالونه دي بوټي دوا ده وخوږه هوا ده ښکلې د هوا ده. لومړی کې دلته موږ د یو معدن له کارکوونکو سره مخامخ شو چې دغلته دوی معدن لري خپله. د نورو کاڼو یا د نورو ډولونو د راوتلو امکان شته که نشته؟ نه نورو خو نشته. دلته همدغه دوه ډوله کاڼي دي چې یو ځای تخته ده یو ځای بیروج دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د خپل وطن ګل وطن درنو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې احترامات مې ومنئ. د کونړ ولایت چپې درې ولسوالۍ ګړنګل کلي ته راغلي یاستو. دغلته د ځینو کارونو د ځینو فعالیتونو یا د ځینو روزمره روزګارونو په تړاو باندې تاسو ته موږ معلومات درکو. لومړی کې دلته موږ د یو معدن له کارکوونکو سره مخامخ شو چې دغلته دوی معدن لري خپله. هغه قیمتي تیږې یا جواهرات دوی د غره څخه راوباسي. هغه د چا خبره پښتو کې هغه متل ده چې ګټې له ګټو لاندې دي، نو دوی هغه ګټې پورته کوي او ګټې ترې لاندې لټوي چې یو څه ترلاسه کړي. لومړی موږ دلته دمه وکړله، ښایسته دیره ده. موږ په یوه داسې ساحه کې ناست یاستو چې لاندې ساحه کې هم اوبه دي، ښایسته د مرغانو اوازونه دي، ښکلې دیره ده. هغه د چا د پښتنو خبره یو ګیلاس چای ده، د کامې ګوړه ورته وایي. کامې ګوړه هلته موږ ته ایښې ده او چای چکو. له هغه نه وروسته مخ ته پورته کیږو او د قانونو په تړاو موږ معلومات ترلاسه کوو چې دغلته کارونه څه ډول روان دي. په وړاندې له هغې نه موږ دلته له یو تن مسؤل سره یا له یو تن کارمند سره خبرې کوو، مرکه ورسره کوو چې دلته له کومه ځای څخه راغلی ده، څومره وخت کېږي دلته کار کوي. ده سره یو څو لنډې خبرې کوو. سلامونه کاکا، ستړی مه شئ. وعلیکم السلام. خیره دی، ښې ور جوړې ښه انشاءالله. الحمدلله خیر و خیرت دی. د دغه کلي په تړاو خو ما څه ناڅه معلومات ورکړه، خدای وکړي چې زه غلط شوی نه اوسم. نه بس همدغه نومونه یې تا چې کوم کونړ ولایت چپې درې ولسوالي ګړنګل کلی، دلته د مدنیتو کارونه الحمدلله په مخ په وړاندې مزدوران خالقان وړي او الله تعالی خزانې دي. الله په توکل پکې کار کوو، بس الله هر سړي ته روزي ورکوي. ستاسو دلته په دغه معدن کې څه ناڅه ما معلومات ترلاسه کړي. دغه معدنونو کې د هر شي حصه معلومه وي. تاسو په دې معدن کې کارمند یاست یا کومه برخه پکې شریکه لرئ یا څه ډول باندې تاسو دلته کار؟ موږ چې دلته یو وروره دلته بعضې برخې دي، بعضې لاسي کارونه والا دي. موږ خپله د لاس کار مخ په وړاندې وړو او بعضې مصارف والا دي چې هغه موږ ته مصارف راکوي، دلته پرې مصارف کوو. یعنې د هر چا خپله حصه دلته معلومه ده. کارمند یا کاریګر بېله حصه لري او شریکوان بېله حصه لري، غر چې د چا یي هغه پکې بېله حصه لري. تر ټولو زیاته حصه پکې د چا ده؟ د ټولو زیاته حصه ورپکې د ځای والا ده چې دوه درې برخې لري، څه پکې د مصرفیانو ده، بس ټول یو شان دي برخې دي. هغه د چا خبره هغه نو تیارې ګټې ته ناست ده، نه لاس خوږ او نه پښه خوږ. څه چې راووته نو تا سره خپله حصه پکې اخلي، نور پکې کار او غرض نه لري. نه کار هم را سره کوي، کار کوي، نقشه ورکوي، راځي دلته بس ګرځي، مصارف راغونډوي. څومره وخت کېږي چې دلته کار کوي؟ زما 14 میاشتې کېږي دلته کار کوم. تقریبا 14 میاشتې. نو اوس راغلی شته دی دلته داسې کسان شته دی چې بچپن نه پکې لګېدي، داسې کسان شته دی 6 کاله کېږي، داسې کسان شته دی چې 2 کاله کېږي، داسې کسان شته دی 4 میاشتې کېږي. څومره چې یو څوک زیات کار کوي په دغه معدنونو کې یا په دغه کانونو کې،
همغومره به تجربه زیاتېږي، همغومره به په راتلونکي کې د هغه معاش یا کومه ټاکلی مزد یا مزدوري چې ده هغه به ورته زیاتېږي که څنګه؟ دلته خو ټاکلی معاش هېڅ شی نشته. دلته چې څونه وخت معدنو کار کوي تخنیک تجربې زیاتېږي، بس نور هېڅ ټاکلی معاش نشته دی. نو د چا خبره دی الله هیلې ته ناست دي، که څه راووته پټې راسپړل دي، که څه راووته نو د ټولو پکې څه معلومه ده او که راونه وتل نو بندې خدا او بامان خدا. بس دا د الله خزانې دي، که چې شی راووتل ټول دغه برخو حالت ته رسېږي او که راونه وتل بس د جومات کار دی. نو ډېره زیاته مننه چې موږ ته د وخت راکړه. لیدونکو لکه څنګه مو تاسو ته یادونه کړې وه چې موږ به له خیره دغه معدنونو ته ور داخلیږو او د دغه معدنونو په تړاو به تاسو ته معلومات درکړو. د معدنونو د کار هغه لومړۍ برخې ته چې دغلته موږ یو څه ولیدل، ما ونه پېژندل. له دغه ملګري سره یا له دغه کارمند سره خبرې کوو چې دغه څه شی جوړوي او د څه لپاره یې جوړوي. سلام ستاسو. وعلیکم سلام وروره، ته ښه یې؟ مو خیرت دی؟ ډېره مننه. سلامت اوسې. که نوم دې راته واخلې؟ نوم مې ګلغني. ګلغني خانه، دغلته موږ دغه معدنونو ته داخلیږو، لومړی مو همدغه مرحله وکتله چې ته لګیا یې او کار کوې. د دغه نوم که راته واخلې او د دغه په تړاو کې لږ تفصیلي معلومات راکړې، لږ زیات معلومات راکړې چې دا څه شی ته جوړوي، دته څه شی وایي او دا د څه لپاره کارول کېږي؟ دا په سورنګانو کې نه دی وروره، بس دا په دغه نه دی. اول داسې دا بمونه چې دغه کې بس د باروت ور واچوي، بس دا به پسې نه دی، دا به وروسته پسې ورو منډې بس او داسې په دغه باندې نه دی، داسې ټاسل کېږي او بس او بیا بمونه پاڅېږي او معدنو کې کار کوي. د دغه په واسطه تاسو هغه د کوم بارود چې تاسو ځای په ځای کوئ په تیږو کې یا په سورنګانو کې وباسئ او دا ځای په ځای کوئ، د ده لاندې بارود دی، دا له پاسه پرې ورباندې ږدئ، بیا هغې ته انفجار ورکوئ. همدغه کار چې تاسو کوئ دغه کوم نوم لري که نه لري؟ و نوم خو ته و دغه نه دی، اول داسې باروت نه دی دغه پکې داسې پلته پکې ایښي او باروت پسې نه دی، باروت د سورنګ کې داسې ور واچوو، بیا پسې نه دی، بیا دا شی نه دا ملقي پسې داسې ور منډو، بیا ته داسې پر دغه ده بس دې باندې ټاسو، بیا ورته نه دی، بیا چې دا سورنګان داسې ډک شي بس او بیا ورته اور اچول کېږي او بیا راخلاصېږي بس او دغه دې ته ملاقي نوم اخلي. ملقي. او د دغه جوړښت مثلا دا له کومو شیانو جوړېږي؟ یوازې خټه ده که شګه پکې اچوئ یا نور کوم مواد تاسو پکې اچوئ؟ دا له څه شي نه جوړېږي؟ دا ټوله د ماتې خاورې نه جوړېږي. ماته خاور یعنی کلکه یا سلیخناکه خاور؟ کلکه و کلکه خاور بس او داسې اوبه پکې واچوو بس او دقسې پښو باندې کېمنډو بس او بیا دقسې دا شی نه دی. ستا کار په معدنونو کې یا په معدن کې همدغه د وظیفه د دنده ده که نه نور کار هم مخته وړئ؟ بس زه چې دی وروره بس هلته معدنو کې ډېر کار پکې دی، دغه د هلته نه دی لاسګاړې راوباسو، پانهکاري پکې کوو بس او دا شی نه زه خپل ځاني دا شی نه هم جوړوم او ټرالۍ هم راوباسم لاسګاړې بس او خاوره بار ته راوباسو. ډېره زیاته مننه. مخته ځو معدنونو ته ور داخلیږو او د معدنونو په تړاو نور معلومات له همغه ځای کې له خیره له هغه ساحې څخه موږ تاسو درکوو. موږ مخته ځو، تاسو را سره دغه ملاقي جوړېدونکي توکي چې مثلا هلته دوی په معدنونو کې ترې په انفجار کې ترې استفاده کوي، ځینې تیږې دي چې هغه ډېرې کلکې دي، د هغوی نسي کولی چې دغه تیږو نه وړاندې لاړ شي، نو هغوی کې بیا ځانګړي سوري یا سورنګونه وباسي، بارود ځای په ځای کړي او دغه ملاقي له پاسه ورباندې ږدي او انفجار ورکوي تر څو دوی هغه تیږې ماتې کړي او مخته پکې لاړ شي. لیدونکو بلې مرحلې ته راغلو. دلته تاسو دغه ماشینري یا ماشین ګورئ چې د دغه د برق په واسطه باندې دوی هلته په کان کې کوم ماشینونه یا کوم د بورینګ یا د تیږو د سوري کولو ماشینونه دي هغه د دغه ماشین په واسطه باندې چلیږي. دغه ماشین د ترې لاندې دوه دانې ډبې ایښې دي چې دې کې هوا جمع کېږي او هغه ماشینونه بیا د هوا
په ذریعه باندې د هوا د فشار په ذریعه باندې هغه ماشینونه چلیږي. موږ هم داسې مخته ځو او زموږ کامرمین به تاسو ته انشاءالله دغه ټولې ساحې راوخلي او تاسو ته به یې در وښیي. درنو لیدونکو د مادن هغه د چا خبره صفري نقطې ته راورسېدو یا د مادن مخې ته راورسېدو. موږ دغلته مادن ته ور داخلېږو. تقریبا څه کم سل یا څه باندې 100 متره دننه سورنګ وهل شوی په دغه مادن کې. د دغه لپاره موږ داسې خاص ځانګړي له ځان سره څه نه لرل. د مادن کارکوونکو موږ لپاره هغه ځینې لومړني وسایل چې باید موږ پرې باندې دننه لاره ووینو او داخل ته لاړ شو هغه یې موږ ته راکړل. له هغې نه استفاده کوو مخته ځو او د دغه مادن په تړاو باندې د مادن له اصلي مالک سره خبرې کوو چې هغه موږ ته خدای پاک په ګوتو راکړه. له هغه څخه نور معلومات هم موږ اخلو. تاسو را سره اوسئ، موږ مخته ځو. لیدونکو موږ داخل ته راغلي یاستو. تاسو ته هغه صفري نقطې ته ځان رسو، هغه ځای ته چې دوی مثلا کوم ډول قیمتي جواهرات یا کاڼي له دغه ځای څخه په لاس راوړي. البته دا ځای لږ زړه تنګی ده، خو خیر موږ باید د چا خبره مورال لاسه ور نه کړو او مخته راسو. لیدونکو موږ تقریبا 20 متره دغه تونل کې مخته راغلو یا تر 10 مترو پورې موږ مخته راغلي یاستو. دلته تونل په دوه برخو باندې ویشل شوی ده. یوه برخه یې شانډه شوې ده یا شاړه شوې ده چې له دوی له دغه تونل څخه دغه کارمندان بیرته لاس په سر سوي دي او بلې خواته یې مخه کړې ده. موږ هغه کوم څه چې دوی پسې ګرځي لټوي او دوی روان دي مخته ځي، موږ هغه ځای ته ځان رسو. تاسو را سره اوسئ. کاڼي لالونه دي، بوټي دوا ده، وخوږه هوا ده، ښکلې د هوا ده. رښتیا هم چې کاڼي لالونه دي او زموږ په هېواد کې ډېر زیات قیمتي لالونه، جواهرات او هر څه پیدا کیږي. خو دا چې زموږ سره د وسایلو شتون نشته ده، یوازې موږ راوباسو په دغه راباسلو کې موږ ځان په زحمتو، بیا یې نور هېوادوال یا نور هېوادونه زموږ څخه دغه تیږې اخلي او هلته هغوی د مختلفو پروسو نه تېروي او مختلف وسایل ترې نه جوړوي. هغومره ماشینري، هغومره ماشینونه، هغومره سامان آلات موږ نه لرو. موږ په دغه کان کې یا په دغه مادن کې تقریبا تر 50 مترو وړاندې راغلي یاستو. دغه مادن مختلفې برخې لري، مختلفې ریښې لري چې ان تر 100 یا 1.5 مترو نور هم کیندل سوی ده. دلته هغه ځای کې موږ تم کېږو چې دوی پکې دوی په اصطلاح باندې د مادن د کارمندانو په اصطلاح هغه کاري رګ پیدا کړی ده. د دغه کاري رګ په تړاو باندې موږ معلومات د کان له مسؤل څخه ترلاسه کوو. دوی له دغه رګ څخه څو ډوله کاڼي ترلاسه کوي یا په ټوله کې په دغه مادن کې څو ډوله کاڼي شته ده. کاکا که تاسو راته دغه مادن په تړاو باندې چې دغلته ستاسو د کار هغه کومه ریښه چې ده یا کوم رګ چې تاسو پیدا کړی ده، په دغه رګ کې څو ډوله کاڼي شته ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دلته خو دغه رګ اوله کې نمونه ورکوي، بعد د نمونې نه 2 ډوله کاڼي ورکوي چې یو بیروج وایي او یو تخته وایي. بیروج چې دی ګرام به 1 لک نیولې د 1.5 لک 1 لک 80 پورې خرڅېږي او داسې تخته هم خرڅېږي. دغه ځای کې چې اوس ما ورته ولاړې فلحال دغه ځای دغه نمونه چې ده او دغه یې سنگ مرمر دی، په دغه ځای کې تقریبا 3 لکه د پاسه د 1 کروڑ کاڼي شوي دي. په دغه ځای کې د دغومره پیسو په مقدار باندې کاڼي پیدا شوي دي. په دغه کان کې یا په دغه مادن کې همدغه 2 ډوله کاڼي شته که نه، د نورو ډولونو د راوتلو امکانات هم شته، ځکه دلته اکثره مختلف رنګونه موږ وینو، مختلف رګونه یا مختلفې ریښې موږ وینو. د نورو کاڼو یا د نورو ډولونو د راوتلو امکان شته که نشته؟ نه، نور خو نشته. دلته همدغه 2 ډوله کاڼي دي چې یو ځای تخته ده، یو ځای بیروج دی.
په دغه تخته او بیروج کې کوم ډول زیات قیمتي دي؟ زه چې دی بیروج دی. بیروج ستاسو دنده فقط د دغه راوستل دي او بازار ته وړاندې کول دي که نه تاسو نور معلومات هم لرئ چې مثلا له دغه کاڼو څخه بچ شئ؟ نه دا خالي موږ راوباسو دلته بس بیا کمیستونې خلک یې داسې ځان ته یې موږ خرڅولی نه شو. نظامي دولتي نفر را سره ناست دي دلته بس تجاران راځي او بولي پې کوي چې چا واغستل. دغه کاڼي بیا بازار ته عرضه کیږي، بازار ته وړاندې کیږي او هلته چې ده بیا بولي کیږي یا بولۍ ته وړاندې کیږي. د مارکیټ لړ دوی خپل ځانګړی مارکیټ لري، د هغه له لارې دا خرڅېږي. مطلب هر څوک پکې خپله حصه لري، خپله برخه لري او دغلته پکې یو مړی حلال رزق یا حلال روزي پیدا کوي. کاکا که دومره راته ووایي چې مثلا څو کسان تاسو سره په دغه مادن کې کار کوي؟ دلته موږ سره فلحال 14 نفر موږ کار کوو. تقریبا 14 کارمندان یا 14 کارکوونکي 14 کارکوونکي. تر ټولو سخت کار د چا ده په دغه مادن کې؟ هغه د کارمند چې سخت کار یې د ټولو سخت کار د ډریل کار دی چې کله برمه والي او جنریټر چالان شي دلته سرنګان وایي هم خطر لري هم بمونه پاڅوي. دي ټول نه سخت کار لري. دغه څوک چې په تیږو کې سرنګان وباسي دغوی کار ډېر سخته ده. حتما نو چې سخته دی هغه ته به تاسو بیا هغه حصه یا برخه هم ډېره نه برخه یو شانتې ده. پلمبر چلیږي یو هفته به دغه یو نفر 2 نفر کار کوي، یو هفته بعد 2 نفر بیا کار کوي، داسې بدل بدل ټول. یعنې د دغې برخې کارکوونکي 3 4 یا 15 دانې دي چې هغوی هر څوک په خپل نوبت سره کار کوي. دا ټول ملګري دي بس 2 نفر ډریل کاران لمبر پلمبر یو هفته کار کوي، هغه چې بدل شي بیا نور 2 نفر کار کوي، نور بیا دا بار ته دا کاڼي وباسي. ستاسو کارونه خو د سړې سینې کار ده، ځکه تاسو به پلاټنه کوئ یا لټه به کوئ، ګرځئ به ورپسې، تر هغو تاسو یو څه لاسته راوړئ او بیا یې مارکیټ ته یا بازار ته عرضه کوئ. دغلته له خپل کاره له خپل ژونده راضي یاستئ؟ بیخي راضي الحمدلله. دین الله رحم دی موږ ټولو افغانانو ته، بیا زموږ فلحال د کونړ خلکو ته دین الله تعالی موږ ته رزق حواله کړی دی. الله دینه موږ ته اجونه له بې اجونه پې کوو، څوک چې ودونه کوي د دینه موږ ته پوره د امریکا نه هم زیات پیاده ده. لیدونکو خپل وطن او ګل وطن همدغه ته وایي چې دغلته زموږ وطنوال زموږ هیوادوال په خپل وطن کې په دې خپل ګل وطن کې ډېر زیات خوشحاله دی، ارامۍ احساس کوي، کار کوي، یو مړی حلاله روزي یا رزق پیدا کوي.